د پاکستان د بمبار تلفات یو 500 ته ورسېدل. ټي ټي پی وایي دا زموږ جنګیالي نه بلکې عام خلک ول. طالبانو پاکستاني سفیر احضار کړی. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وایي چې په پکتیکا ولایت کې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 52 کسان وژل شوي دي او 6 نور ټپیان دي. د طالبانو د ویاند په وینا پاکستان د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې 4 سیمې په نښه کړي چې په وژل شوو کسانو کې ډیری ښځې او ماشومان دي، خو د پاکستان پوځ اړوند رسنۍ ویلي چې د ټي ټي پی غړي په نښه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی. یاد وزارت وایي چې د پوځي الوتکو د بمبارد له امله ورته د خپل شدید احتجاج لیک وسپاره. د پاکستاني پوځ تیری وغندل شو او د پاکستان سفارت ته په ډاګه شو. همداراز پاکستاني لوري ته په ډاګه شو چې د افغانستان د ملي حریم ساتنه د افغانستان اسلامي امارت ته ستره کرښه ده او دغه ډول بې مسؤلیته کړنې حتما عواقب لري. طالبان ویلي چې پاکستان د افغانستان ارضي تمامیت نقض کړی چې اسلامي امارت به د یاد هیواد دا وحشیانه اقدام بې ځوابه پرېنږدي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان ډلې په ټي ټي پی په خپره شوې خبرپاڼه کې د پاکستاني پوځ له خوا شوي بریدونه غندلي او هغه یې له ټولو اسلامي او انساني قوانینو سرغړونه بللې ده. په خبرپاڼه کې راغلي چې په دغو بریدونو کې د هغو کډوالو کورونه په نښه شوي چې د ضرب العذاب په نامه د پاکستان د پوځ له عملیاتو کډه کېدو ته اړ شوي وو. په خبرپاڼه کې راغلي پاکستاني پوځ د خپلو ناکامیو د پټولو په پار دغه بریدونه کړي او له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون بې ګناه خلک وژلي دي. د خبرپاڼې په وروستۍ برخه کې له ټولې اسلامي نړۍ او د پاکستان له ولسه غوښتنه شوې چې د دغه ظالم پوځ پر ضد سره یو لاس او یو خله شي او د دوی د تحریک سره په یو ځای کېدو د دغه پوځ دړې وړې کړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.